د زابل ولایت لپاره نوی امنیه قومندان نن رسما د مرکز څخه د راغلي پلاوي او سیمه‌ییزو مسؤلینو پښتون کې معرفي سو. په یادو مراسمو کې له مرکز څخه د راغلي پلاوي مشر وویل چې زابلیانو تل د اشغال پر وړاندې قوي مبارزه کړې، د هر ظالم په وړاندې درېدلي او د خپل هیواد او اسلام ساتنه یې کړې. هغه له نوي امنیه قومندان څخه غوښتنه وکړل چې زابل په 13 کلنه دوره کې ډېری ستړي ګاللې، نو په کار ده چې له هیڅ ډول خدمت څخه درېغ ونسی. نوی قومندان صاحب امیر د ټول امنیت بلل کېږي، مشر د ټول امنیت بلل کېږي. څونه قومندانیان چې په ولسوالیو کې موجود دي، چیرې چې یوه ښځه یا یتیم، چیرې چې یو کونډ او د هغې یتیم اولاد خوب کوي او پر اطمینان وي، د دې څخه نه ویریږي چې دروازه مې څوک وټکوي، د دې څخه نه ویریږي چې زما ټکري ته به څوک بد وګوري، د دې څخه نه ویریږي ډوډۍ لرم که نه لرم، خو زه به پر امنه یم. دغه مسؤلیتونه ټول نوي قومندان صاحب ته ګوري. نوي قومندان صاحب ته مې توصیه ده چې ته به دلته داسې کوې له دغو خلکو سره په نرمي، په محبت، په خندا، که دې په وس باندې څه نه و فرق نه لري. همداراز د زابل والی په خپلو خبرو کې وویل چې پولیس د خلکو خدمتګار وي او اوس دا خدمت خورا ښه روان دی. هغه زیاته کړه دلته د ټولو ارګانونو ترمنځ پوره همغږي شتون لري او د نوي قومندان سره به هم د همغږي دوام پیدا کړي. نو موږ تاسو د خپل ولس ناموسونو محافظین، موږ تاسو به د خلکو ناموسونه ساتو، د خلکو مالونه به ساتو، موږ تاسو به ویښو. مجاهد وظیفه هم دغه وي چې دای به ویښ وي او ملت ته به خوب وربخي. مجاهد وظیفه هم دغه وي چې دای به وګوي ملت ته به مړه ګېډه وربخي. ټولو مسؤلینو ته وایو چې د قاري صاحب د مولوي صاحب حلیمي صاحب سره په اطاعت کې کامله معنا مطیع اوسېږئ. نوی امنیه قومندان زابل ته راتګ د ځان لپاره ویاړ وباله او ویل چې د اسلامي امارت په راتګ کې د زابل ونډه مهمه وه. هغه وایي د دې ولس په خدمت کې به هیڅ ډول ستړي څخه درېغ ونه کړو او د سر په بدله به د دې خلکو ساتنه وکړو. نو دا هغه ولایت دی چې د اسلام په تاریخ کې او د اسلامي امارت په 13 کلنه دوره کې ټولو خلکو ته تاریخ جوړ کړی دی او موږ په دې شکریا ادا کوو چې الحمدلله په مجموع کې د ټول افغانستان ولس او بیا خاصتا د جبل ولسونو په 13 کلنه دوره کې ډېرې سختې قربانۍ ورکړې دي. الله دې قبول کړي. د یادونې وړ ده چې د زابل مخکنی امنیه قومندان د امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس د لوګر ولایت لپاره والی ټاکل شوی.